الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زموږ استاسو د درس سیرت مبارک درس دی او عنوان پکې مدینه منورې ته د مسلمانانو هجرت دی. د عقبې د دویم بیعت څخه وروسته مسلمانانو مدینه منورې ته هجرت شروع کړ. البته ځینې صحابه کرام مخکې په مدینه منوره کې موجود او ځینې بیا د نبی علیه السلام امر ته منتظر وو. نو نبی علیه السلام چې کله امر دوی ته وکړ دوی هجرت شروع کړ. د بخاري او مسلم روایتونه دي. نبی علیه السلام وایي ما په خوب کې ولیدل چې زه د مکې نه داسې یو ځمکې ته ځمه چې هلته د خرما ونې دي. نو ما دا ګمان وکړ چې یا به یمامه ځمکه یا به د حجر ځمکه وي. حجر یو ښار دی خو دا یثرب وه، یعنې مدینه منوره وه. او همدا رقم مسلم په روایت کې راځي چې زه داسې یو ځای ته هجرت کوم یا ستاسو د هجرت ځای راته وښودل شو چې هغه د دوو سوځېدلو تیږو په منځ کې نرمه ځمکه ده چې د یثرب ځمکه ده، یعنې مدینې منورې ځمکه ده. نو اول هجرت په مسلمانانو کې د ام سلمه میړه ابو سلمه مخزومي رضی الله تعالی عنه دې هجرت وکړه. بیا بعضې مسلمانان یو دوه پټ به ورتله او هغه صحابه کرام چې په حبشه کې وو مخکې هجرت کړی و. موږ او تاسو دا په درسونو کې تیرو درسونو کې ویلې، هغه هم د حبشې څخه راستون شول او مدینې منورې ته راغلل. نو قریشو مسلمانان نه پرېښودل خو دوی ترې پټ وتل. یوازې عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه چې په راووته او په جرأت سره اعلان وکړه که څوک خپله ښځه کونډه کول غواړي او خپله مور بوره کول غواړي نو زما مخه دې ونیسي. نو مخې ته ووته او 100 صحابه کرام هم ځان سره واخیستل، مدینې منورې ته هجرت وکړه. د د هجرت سره بیا نور مسلمانانو په ډاډه زړه باندې هجرت کوه. او یوازې په مکه مکرمه کې ابوبکر صدیق رضی الله عنه، علي صاحب، صحیب، زید بن حارثه رضی الله عنهم دی پاتې شول چې دا بېوزله و. اگر که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خو نبی علیه السلام ورته ویل چې ته مه ځه، ته به زما پورې پاتې چې ما ته الله امر وکړي بیا به دواړه ګډ ځو هجرت به کوو. نو نبی علیه السلام ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي چې زما مور پلار دې تا نه قربان شي، زه ته به یو ځای ځو. وایي بلکل زه ته به یو ځای ځو. نو هغه 2 سورلۍ پیدا کړلې، یعنې اسونه پیدا کړه یا اوښان، 2 اوښان او هغه ته خوراک هم ورکوه. نو دا یې تیار کړي چې کله نبی علیه السلام ما ته امر وکړي نو بیا به ځو. نو په دارالندوه کې په اصطلاح د دې قریشو پارلمانو په دې کې مشوره وشوله چې د نبی علیه السلام خو تیار دلته په مکه مکرمه کې دی، څه کول پکار دی؟ مسلمانان هم ځي مدینې ته هجرت کوي، پټ ځي. نو اوس څه کول پکار دی د سره؟ نو دلته ټول راټول شول او د نبوت 14 کالو سفر میاشت 26 نیټه د پنجشنبې ورځ او سحر وخت په دې کې د دارالندوه کې راټول شول. او په دې وخت کې شیطان ابلیس علیه اللعنت دا هم د نجد ښار د سپینګیرو په شکل باندې، یعنی هلته د نجد ښار والا چې کومه خلکو کومه جامې لرودل همغه رقم باندې راغی او په دې هغه کې شرکت یې وکړه، په دې غونډه کې شرکت وکړه. نو ابوالاسود یو نفر و، هغه دا خبره وکړه چې موږ به دا د خپل کلي نه وباسو دا پیغمبر او هر ځای ته چې لاړه نور د عمل ته روان یې هر خواته چې ځي. ده ورته ویل چې نه دا غلطه نظریه ده. ابلیس ورته وویل دا صحیح نظریه نه ده، هغه خپل ملګري چې هر ځای ته ولېږي دومره خوږه ژبه ده چې ملګري به پیدا کړي بیرته به راشي. ابوالبختري په نامه باندې هغه وویل چې بندي به یې کړو، دروازه به ورپسې بنده کړو تر دې چې عمل ته وفات شي. نو نجدي شیخ هم دغه ابلیس بیا وویل چې نه دا هم غلطه خبره ده او هغه د هغه اوازونه رسیږي هر ځای ته چې هغه بندیم کې خپلو ملګرو ته اوازونه رسیږي. شیطان ته خو معلومه وه چې دا پیغمبر دی. نو ابو جهل علیه اللعنت چې دا ډیر سرسخته دښمن د نبی علیه السلام و، ده ویل زما دا نظریه ده چې د قریشو هر قوم ته یو توره دې ورکړل شي او ټول دې یو دم په پیغمبر باندې حمله وکړي او قتل دې کړي. بیا به د نبی علیه السلام دا قوم چې کوم یو دی دا به کوم یو نظر تاوان واخلي. قریش خو ډېر قومونه وو، نو ټول به پرې یو دم حمله وکړو نو هغه به چا باندې دا ملامتیا واچوي، بیا به ټول په ګډه باندې دیت ورکړو، قصه به خلاص شي. نو شیطان ورته ویل ته نرې او پلار دې نر دی په دې نظریې باندې چې تا دا نظریه ورکړم، دغه نظریه ده صحیح ده. وایي بلکل. نو دوی چې دلته دا پلان ونیو هېڅوک پرې خبر نه و. نو الله تبارک وتعالی
هغه نبی علیه السلام خبر کړ. د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې نبی علیه السلام خبر کړ چې ځان دې تیار کا او هجرت ته دې ځان تیار کا، تیاری دې ونیسه او په کوم ځای کې چې ته ویده کېږې نن شپه هلته مه ویده کېږه. نو نبی علیه السلام په هغه وخت کې چې د مکې مکرمې خلک به لکه د ماسپښین لمانځه نه وروسته دغه ټیم کې دې ټیم کې به خوب کوو، نو نبی علیه السلام په دې ټیم کې راووته او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره پلان جوړ کړ چې دغسې کار دی او الله تعالی ماته امر وکړ چې ځان دې باسه او هجرت وکړه. نو نبی علیه السلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ځان سره راواخیسته. هغه 2 سورلۍ تیارې کړې وې، اوښان ورسره او خوراکونه یې ورته ورکړي وو، ښه قوي اوښان. دا دواړه تیار کړه او یو تن چې عبدالله بن اریقظ لیثي په نام باندې و، دا د مدینې منورې په لارو باندې بلد و. نو اگر که مسلمان هم نو د ته پیسې ورکړلې او ورته ویل چې موږ سره به ته مزدوري وکړې او د مدینې منورې په لاره باندې به موږ سره روانې. نو نبی علیه السلام 3 شپې وروسته ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره جبل ثور، یعنی کوم ځای کې چې د ثور غار دی که نه، جبل ثور ځکه ورته وایي چې ثور غویي ته ویل کېږي او دا هم د لرې نه د غویي په شان باندې معلومیږي. نو نبی علیه السلام سره د ابوبکر صدیق او همدغه نفر چې د پیسو باندې نیولی و، دی 3 شپې وروسته جبل ثور ته ورسېدل. کله چې هلته ورسېدل نو نبی علیه السلام خو به دا عادت و چې کله به ماسخوتن لمونځ وکړو ویده به شو، د شپې په اوله برخه کې به ویده شو، نو بیا به د شپې په 2مه حصه کې راجګېده او بیت الله شریف ته به ته هملته به قیام اللیل او تهجد کول. نو په دې شپه باندې چې کله دی راځي چې ګوري چې نبی علیه السلام یو څادر به اغوسته، شین څادر، خضرمي په نامه څادر، یعنی معنا شین څادر. دا څادر نبی علیه السلام اغوسته. چې کله دی راغله ویې کتلې چې څادر د نبی علیه السلام دی، منډه کړه چې ویې کتلې هلته علي صاحب پروت دی د نبی علیه السلام په ځای باندې. نو ډېر حیران شو چې دا څه قصه ده. نو نبی علیه السلام د دوی نه په همدغه سهار باندې وتی او شګې راغیستې وې، دوی ټول محاصره کړی و، دا د نبي علیه السلام دا کور یې ټول محاصره کړی و. نبي علیه السلام شګې راواغېستلې او سورت یاسین باندې دمې کړې او په دوی باندې خوشې کړې چې داسې وارې کړې د هر یو سترګې ته الله تعالی دا یو شګه ورسوله او هغه یې پرې داسې کړه چې لکه ړندو غوندې بیخي نبي علیه السلام ولې نه لیده، بس نبي علیه السلام ترې ووته. نو الله تعالی نبي علیه السلام ته په سورت انفال کې فرمایي وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، هغه وخت یاد کا چې پلان ونیو تا ته کافرانو، لیثبتوک چې تا بندي کي او یقتلوک او یا تا قتل کي او یخرجوک او یا تا د خپل کور نه، خپل کلی نه، خپل وطن نه وباسي. ويمکرون، دوی پلان ونیو، ويمکر الله، الله تعالی هم پلان ونیو. والله خیر الماکرین، الله تعالی بهترین تدبیر کوونکی او بهترین پلان نیونکی ده. نو دوی کوم څه پلان نیولی او الله کوم څه پلان ونیو. نو دا وروسته بیا د هجرت واقعه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه او نبی علیه السلام په غار ثور کې و، دا به بیا انشاءالله وایو. که اوس ووایم نو کلیپ بیا اوږدېږي، انشاءالله هغه به بیا خپل بل درس کې انشاءالله وایو. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک.